په افغانستان کې سږنی ژمی او د اقلیم بدلون له ډیرو ناروغیو سره تړلی دی. د هر موسم په راتګ سره مختلفې ناروغۍ رامنځته کیږي چې ډیری یې بیا د اندېښنې وړ دي. ډاکټران وایي چې د ژمي په راتګ سره دلته په ماشومانو کې د سینه بغل او په لویانو کې د سینې درد ناروغۍ زیاتې شوي دي. د دوی په خبره که سمه پاملرنه ورته ونشي د ماشوم د مرګ سبب ګرځي. موسمي امراض که ډیر لنډ تشریح کړو هغه دا دی چې یو تعداد دغه موسمي امراض په سړه هوا کې یو تعداد هم په ګرمه هوا کې زیات واقع دي. موږ تاسو اوس په کوم موسم کې یو چې د مني شپې ورځې دي او ژمی رانږدې دی، په دې کې سینه بغل یا هغه آفات چې په طرق تنفسي پورې ارتباط لري زیاتره واقع کیږي. دا مختلف انواع لري. مثلا زیاترین یې هغه دي چې دوی په سینه بغل اخته کیږي. یو تعداد زیاته فیصدي بیا په شدید حالات نه په کم حالت لکه زکام لکه ریزش په دې اخته کیږي. ټول سنین کېدای شي په دې امراض اخته شي، ولی ماشومان نظر په دې چې دوی معافیت د وجود کم دی زیاترین مصابیت لري. بیا په ماشومانو کې هم هغه ماشومان چې سنې ته 15 کلو ټیټ دی زیاترین وقات لري او متاسفانه که وفیات هم واقع کیږي په 2 سن کې زیاترین وفیات لري. دا د پلازمینې کابل د اندرا ګاندي یا صحت طفل روغتون دی. په دې روغتون کې په اوسط ډول په هرو 24 ساعتونو کې په سلګونه ناروغ ماشومان د تداوي لپاره دې روغتون ته ورولل کیږي چې د ډیریو هغوی روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ وي. ما مریضای سینه و بغل در حدود 40 مریض ده، در هر شب نوکری 40 مریض. موږ هره شپه په دغه وارډ کې 50 نه تر 60 سینه بغل ماشومان بستر وو چې د ټولو درملنه یې په دې روغتون کې کیږي. موږ سره درمل هم شته. ځینې درمل چې نه وي بیا یې له بازاره ورته راوړو. دلته دا ناروغ ماشومان 3 تر 4 ورځو پورې بستر وي. کله چې روغتیایي وضعیت ښه سي له هغه وروسته یې بیا رخصتوو. خو دا چې د کابل هوا په ژمي کې ککړه وي، د خلکو اقتصادي وضعیت کمزوری ده، د ماشومانو که ساتنه نه کیږي بیرته ناروغان سي. یو ورځ بعد ماشومان بیرته روغتون ته راوړي. وړوکی المصایب دی سینه بغل دی. والته مې شخصي ډاکټرانو ته یې وړو خو نه ښه کېدو، حالات یې ډېر خراب شو. سهار وختي 5 بجې مې دلته راوړلو او دغه شفاخانه چې دی د مسکین د مظلوم دپاره ډېر ښه دی. ډاکټران خدمت کوي، خپل وس او توان کوي. دلته مې مسای راوستلی ده ناجوړه د سینه بغل دا 3 ورځې کېږي. د پرون مې دلته راوستلی، اوس خو زه فضل د خدای د په بېبودي ده. په اندرا ګاندي روغتون کې د داخلي څانګې مشر پروفیسر ډاکټر عارف حسنزی وایي په ژمي کې په ماشومانو کې په زیات اندازه د سینه بغل او په لویانو کې د زکام اصلي لامل ککړه هوا یادوي. دوی له حکومت په یاده برخه کې د پاملرنې غوښتنه کوي ترڅو خلک له دې موسمي ناروغیو څخه وژغورل شي. یوه ډیره خراب هغه واقعه چې کیږي هغه په ژمي کې د دود موجودیت دی. زه په دغه تریبیون نه د ښاروالۍ دپاره د دولت د نورو ارګانونو دپاره چې دوی د ککړتیا د هوا د ککړتیا په برخه کې ملي اداره ده دوی کار کوي. دغه اوس ډیر ښه وخت دی، حتی ناوخته دی. دا باید چې هم په 3 میاشتې دمخه دا کار شوی. زه مطمئن یم پر اوسه هم دا کار شوی، سخت کار هم شاید ادامه پیدا کړي چې کوشش وشي چې چون اقتصاد خلکو ضعیف دی د وړو کورو دومره مشکل نشته، مګر هم هغه ځایونه چې عمومي حمامونه دي، فابریکې دي یا بلند منزل دي، د دوی نه ډېر خراب لوګی پورته کېږي. په مجموع کې سړی ویلی شي که چیرې هوا ککړه نه وي نو ډېر زیات چانس شته چې واقعات د تنفسي امراضو ډېر ټیټ شي. په عین وخت کې د کابل ښاروالۍ د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسؤل نعمت الله برکزی وایي چې دوی له تیرو 4 میاشتو را په دې خوا په ښار کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي په موخه د مختلفو ټیمونو په واسطه په ټولو هغو ځایونو کې چې د هوا ککړتیا تولیدوي فلټرونه نصب کړي او په خبره یې چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې ښاري نظم خراب کړي. ښاروالي کابل له 4 مبایي طرف تمام کابل ښاروالۍ له تیرو 4 میاشتو را په دې خوا هغه اپارتمانونه چې مرکز ګرمۍ لري له هغوی تعهد اخیستی چې دوی به خپلو مرکز ګرمیو ته فلټرونه لګوي، باید فلټرونه یې فعال وي. کابل ښاروالۍ له ټولو هغو اپارتمانونو، حمامونو او ورته نورو ځایونو چې د هوا په ککړتیا کې رول لري لیدنه او ارزیابي کړې. د یو ځانګړي نظارت ټیم په واسطه موږ وخت په وخت په ښار کې نظارت کوو او هیڅ چاته به
به اجازه ورنکړو چې د ښار هوا ککړه او ښاري نظم خراب کړي. د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ د سره صلیب کمیټې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې په ماشومانو کې د سینه بغل او سوی تغذي د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی و.